دا چا دی د درې ونو کې دا چا راوړو دا لرګي او دا مو دا غټ مارول دا وړوکی دا ده او ده پکې سره ونه وړه ده پکې سره دا پاڼې ځانې راټولې کړم داسې چیلۍ له وړې غواړه نو ستا غوا پاڼې خوري پاڼې خلک چیلو له وړي ته غوا له وړې خاصه صحیح سلامونه او ستړي مه شئ حضرت علي حضرت ما هیله لرم چې روغ جوړ به بېګا چې کوم طوفان او سیلی زول د پېښور په سیمه وچلېده نو ډېر خطرناک طوفان و د هغې په لړ کې نن داسې سهار وختي دی خپل علاقې ته بهر پټو ته راووتم دا چې کوم ګورې دا د الوچو باغ دی الو بخارا نو یو خو دې غټ نقصان کړی دی کمې ونې بوټي وړېدلي دي او بوټي دي او سفیدار دي نو هغه خو ډېر زیات تبۍ کړې ده خو هغې سره سره د میوې ډېره غټه تبۍ شوې ده غټه میوه ښکته په ځمکه پرته ده راغورځېدلې ده او بیا د علاقې خلکو نه خدای پاک د نیکې هدایت ورکړي سهار وختي چې راپاسي نو ماښام زول چلېدلی وي نو کوشش یې دا وي چې پټو ته وځم او څه به راوړم او دې ته نه ګوري چې یاره د مالک مخکې د بخاري څومره تبۍ وشوه یا د دې خلکو په زړه څه تېرېږي خو بسر سړی سارې لاموز نه یې کړی بس بیا رامنډې وهي او دلته لوچې راغونډوي او څوک چې کوم دی لختو پسې ګرځي او څوک مهرباني وکړئ لږ احتیاط کوئ نو دا علاقه در باندې ګورم راځئ ما سره اوسئ دا خو مات دی دا بل د ویښ دی